یار محسنه کور ته ټلیفون کوم چې د اختر د مبارکي خو ورکم که نه ښه اخر مور پلار مې دي دوا به راته هم وکړي السلام علیکم او سلیم یما اختر مو مبارک شه مورجانې او داجي ته مو ووایي چې اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شي ټولو وړو ته مبارکي ووایي څنګه یې مورجانې ښه یې ښه زما هغه امانت میلاو شوي و که نه ښه او ماشومان څنګه دي ښه دي ښه مورجانې ګوره ډېرې دعاګانې راته کوه ښه او داجي ته مو ووایه چې ډېرې دعاګانې راته کوي او زه بالکل خوشحاله یم چې ستا دوا راسره یي او د داجي دوا راسره یي نو بیا به زه چېرته خرابېږم انشاءالله چې په هر مقام باندې به بریالی یم اخر ستاسو بچی یم که نه ښه بس سلام یې کوو ټولو ته ډېرې ډېرې مبارکیانې او انشاءالله چې په راروان میاشت کې به درځم ښه او مور یو غوټه مې اغستې ده هغه به بله ورځ انشاءالله تاسو ته میلاو شي ښه خو ګوره دوا به د ټولو مخکې ښه زه بس اجازت غواړم ملګري را روان دي څه پروګرام کوو وروسته بیا خبرې وکړو ښه السلام علیکم محسن وروره ولې یار ته خو نن ډېر زیات څه خفه غونته یې خیر خو دی نه سلیمه خفه نه یم بس هسې بیا هم ما ته خو ووایه که نه څه چل دی خیر خو دی که نه بس سلیمه هسې وایم که نه چې نن د اختر ورځ ده زما ټول ملګري لګیا دي خپل مور ته ټلیفون کوي خپل پلار ته ټلیفون کوي خبرې ورسره کوي ایوه د دعاګانې کوي زه چاته ټلیفون وکړم چې ما ته هم دوا وکړي په دې کمره کې بند ناست یو د مور پلار یادونو زرې زرې کړو ډاکټر ورځ ته وګوره مونږ چا په یاد کې د دې دیوالونو سره لګیا یو بلکل محسن صاحب اخر دا زړه خو د غوښې دی که نه خفه کېږي ځم چې الله پاک د چا نه مور پلار اخلي چې دا بچي دې مخکې اغستی تاسو ټول له مور سره خبرې کوئ زه خوشحالېږم خو زه یم چې ما هم د خپلې مور سره خبرې وکړې ما هم د خپل پلار سره خبرې وکړې خو دا به الله ته منظوره وه چې زما د دعاګانو دغه دواړه چینې د دې خاورو د لاندې دي زه ورته دوا کوم زه ورته ډېره دوا کوم خو ما ته به څوک دوا کوي سلیمه بلکل محسن صاحب ستاسو خبره بلکل ټیک ده تاسو صحیح وفرمایل خپل مور پلار ته ووایه که نه چې زما محسن ملګری دی دوا کوئ ولې نه محسن وروره ته خو ما چېرته هم پردی نه یې ګڼلې ته خو زما ورور یې ضرور به تا ته دوا کوي زما مور سلیمه ډېر شکر وباسه چې ستا مور پلار ژوندي دي ښه مور پلار دی یو داسې نعمت دی که نه که د دنیا یو څیز در سره هم نه وي دغه د مور پلار نعمت دی دا هر څه نه بهتر دی لوی دی او عظیم دی مور پلار چېرته خفه لګي سلیمه یوه مور ته په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي چې مسافر شي او هم بې مور او بې پلاره شي څومره درد به لري څومره درد
پټې مور